لاهور هیره منډۍ کې په څو روپۍ باندې بدکاري کېږي. د هغه ځای جینکۍ چې کومې دي هغوی په کومه طریقه باندې دغه بدکاري کوي. د دغه ځای د یو جینۍ خبرې به تاسو سره شریکوم. موږ سره تر اخره پاتې شئ قدرمنو. لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده هیره منډۍ چې په لاهور کې داسې یو ځای دی چې هلته ښه کلیعام بدکاري کېږي او داسې هم ویل کېږي چې هلته باقاعده د بدکارۍ جوازونه او یا لیسنس اخیستل شوي دي. دغلته یو ښځه قصه کوي چې وایي ما ته معلومه نه ده چې زما مور پلار څوک دي، خو وایي چې غټ او مالدار خلک راځي موږ ته پیسې راکوي او موږ سره بدکاري کوي او زموږ نه یا زموږ د وجود نه خوند اخلي. وایي په دې کې ډېرې ښځې داسې هم دي چې هغوی خپل خاوندان راولي، یعنې خاوندان یې کار روزګار نه کوي او د دې دپاره یې ودونه کړي دي چې هغوی خپلې ښځې وچلوي. او بیا پکې داسې هم څه خلک شته چې هغوی په های سطح باندې بدکاریانې کوي او هغه د هیره منډۍ جینکۍ نه وي، بلکې هغه داسې جینکۍ دي چې هغه په کالجونو او یونیورسټو کې سبقونه وایي، بیا په هاسټل کې شپې کوي، خو د هغوی نه یې کورنۍ خبره نه وي او د دغه خرچو د خلاصولو دپاره هغوی دغه ناروا اړخ ته مخه کړې وي. قدرمنو په دې باره کې نور هم ډېر انکشافات ډېر معلومات مخې ته راغلي دي، خو د ټولو نه ختمه خبره دا ده چې په ډېرو کمو پیسو باندې دغلته ناروا کار کېږي. خو په یاد ولرئ چې د دغه بدکارۍ نه کوم ایډز او یا تور زړی انسان ته لګي نو د هغې بیا علاج هم نه وي. دغه یو خطرناک عمل دی. زنا بالکل نه دی کول پکار، یقینا چې د دې نقصانات ډېر دي او فایده یې هېڅ هم نشته. نو غوښتل مو چې دا ویډیو تر تاسو در ورسوم، تاسو د دې معلوماتو نه د دې انفارمیشن نه خبر وساتم. که ستاسو ویډیو خوښه شوې غواړئ په آینده کې هم تاسو سره دغسې معلومات شریک کړو نو ضرور در سره زموږ چینل سبسکرایب کړئ. خوشحاله اوسئ.